د پاکستان په پنجاب میشت لاهور ښار کې پر یوې بېوزلې میرمنې په داسې حال کې زړه بګنونکې تېرې شوې چې هغه له خپلو دوو ماشومانو سره د اورګاډي د راتلو په تمه د اورګاډي په تمځای کې ولاړه وه. د دې میرمنې په اړه د لاهور پولیسو ویلي چې دا او دوه ماشومان یې د لاهور ښار د ګجراوالي سیمې ته د تللو نیت کړی و چې د دوو سړو لخوا په سیالکوټ سیمه کې د هغې د ماشومانو په مخ کې پر هغې ناوړه تېری وشو. له زور زیاتي سره مخ شوې میرمن یعنې ثنا په اړه پولیسو رسنیو ته ویلي چې دغو زناورو لومړی پرې ناوړه تېری وکړ او د تېري وروسته یې د هغې د وژلو کوښښ وکړ. کله چې دا له ډېرو وهلو څخه وروسته بېهوښه شوه، هغوی داسې فکر وکړ چې ګوندې مړه شوې ده. د اغلې ثنا خور په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دغو ناوړه تېري کوونکو یې خور سخته وهلې او ډبولې ده. د هغې په وینا چې اوس یې د سختو ټپونو له امله روغتون ته وړې. هیله دې نه وي چې پاکستان هغه هیواد دی چې تل دا ډول د زور زیاتیو پیښې رامنځته کیږي. څه موده مخکې په کراچۍ ښار کې هم پر یوې وړې ماشومې زړه بګنونکې تېری شوی و. له تېري وروسته بیا دغه ماشومه په ډېر وحشیانه ډول د جنسي تېري کوونکو لخوا ووژل شوه. باید وویل شي چې د پاکستان تر کنټرول لاندې خیبر پښتونخوا کې هم پرون ورته پیښه رامنځته شوې.